بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو یوستمې برخه ته مو هرکلی کوم. بندي بله ورځ د وړوکي کوټې دروازه خلاصه شوه او پهردار جیران ته لاس په نامه ودرېد. تعظیم یې وکړ او ویې ویل: تاسې سرداب پرتابرای بللي یاست. جیران د پیردار د وضع په بدلون حیران شو. چوپ ورسره روان شو. پرتابرای په خپل دربار کې په ابنوسي کرسۍ ناست و. د هغه په مخ کې یوه نقرهیي پتنوس کې د سراندیب د راجا هغه سوغاتونه پراته وو چې تېر ماښام دوی د عربو له کښتۍ نه لوټ کړي وو. هغه چې په جیرام سترګې ولګېدې، جواهرو ته یې اشاره وکړه او ویې ویل: جیرامه، ټولواک به د سراندیب په سوغاتونو د کاتیاواړ له تحفو نه زیات خوښ سي. د دې یو غمی ځانګړی ستا د صندوق نه زیات قیمتي دی. جیرام په غوسه ورته وکتل او خپله څونډه یې تر غاښو لاندې کړه. پرتابرای وویل: دا ستا رنګ زیړ او سترګې سرې ولې دي؟ داسې ښکاري چې تا کرۍ شپه سترګه نه ده پټه کړې. په کوټه کې به ګرمي ډېره وه. له بندر نه چې بېرته راغلو زما په یاد رانغله، که نه نو دومره ځنډ ستا هلته پاتې کېدل لازم نه و. ما د پاچا خدمت ته استازی استولی، په څو شپو کې به د بندیانو په باب د هغه حکم هم راورسېږي. جیرام وویل: نو تا هغوی بندیان کړي دي؟ پرتابرای وویل: هو، دا خو ما پرون هم درته ویلي وو چې د راجا حکم همدغسې دی. جیرام وویل: تا هغوی په جنګ ونیول که نه د مېلمستیا په نامه؟ پرتابرای ورغبرګه کړه: ته تر اوسه هلک یې، په جګړه کې هر څه روا دي. جیرام وویل: زما خور چیرې ده؟ پرتابرای وویل: څوک؟ جیرام وویل: زما خور. پرتابرای به ورغبرګه کړه: هغه چیرته وه؟ جیرام وویل: ځان نګار مه اچوه. د یو راجپوت یعنې نوابزاده عزت ته لاس وروړل دومره اسانه نه ده لکه ته یې چې ګمان کوې. زه پخوا ستا د راجا ملازم وم، خو اوس د کاتیاواړ د راجا د سفیر په حیث دلته راغلی یم. که چا زما خور ته نیغ وکتل نو واوره چې د کاتیاواړ نه تر راجپوتانه پورې به د اور غرونه ودروم او شاهینشاه به د خپلو زرګونو پوځیانو د وژلو پر ځای د دې بل یو مغرور حاکم موږ ته وسپاري. پاتې سول عرب، هغوی میلمانه وو او زه افسوس کوم چې هغوی زما په خاطر په دې مصیبت واوښتل. امکان لري د دوی په باب زما فریاد په هندوستان کې څوک وانه خو د هغوی لاسونه ډېر اوږده دي او ښایي ستا مرۍ ته در ورسېږي. پرتابرای ته معلومه وه چې کله کله د راجا د غلطو فرمانونو دوک د ده د نورو منصبدارانو نه وځي. هغه د خطر په وخت کې خپله ګناه د نورو په اوږو غورځوي. د راجا په څېر د عربو په اړه د ده څه اندېښنه نه وه، خو د کاتیاواړ د سفیر د خور مسؤلیت یې نه سو زغملی. هغه وویل: جیرامه، ستا د خور معلومات له ما سره نسته. جیرام وویل: ته دروغ وایې، ما هغه په کښتۍ کې د عربو له ښځو سره پریښې وه. پرتابرای وویل: د کښتۍ ښځې ټولې زموږ په بندیخانه کې دي. که ستا خور په هغو کې وي، زه اوس له تا سره یو ځای ځم، له هغې نه معافي غواړم. راځه. د خور د لیدو او لټولو جذبه پر جیرام غلبه وموندله او له پرتابرای سره روان شو. په لار کې یې ترې وپوښتل: له عربي ماڼوګانو سره مو څه چلند وکړ؟ پرتابرای وویل: هغوی ټول تر وروستیو شېبو وجنګېدل. له ماشومانو او ښځو پرته موږ یوازې 15 تنه ژوندي ونیولی سوای. په دوهمه کښتۍ کې د سراندیب ماڼوګانو معمولي ټینګار وکړ او زر یې بیا وسلې وغورځولې. جیرام وویل: نو ستا مطلب دا دی چې تاسې په یوه وخت کې د عربو او سراندیب په مقابل کې د جګړې اعلان کړی؟ پرتابرای وویل: ما یوازې د راجا په فرمان عمل وکړ او بس، او تر هغه پورې چې زه په دې منصب کې یم داسې احکام به عملي کوم. زما د لیک په جواب کې که راجا ته ور وغوښتې او تا د بندیانو د خلاصون فرمان پرې واخیست نو زه به خوښ سم او هسې به له مسؤلیته خلاص سم. له بنګلې نه دواړه ووتل او څو ګامه لرې د بندیخانې انګړ ته ورننوتل. د پرتابرای په اشاره پهردارانو د عربو د کوټې دروازه خلاصه کړه. ښځو خپل مخونه پټ کړي وو. عربي ماڼوګانو د جیران په لیدو مخونه بل لوري ته واړول. زبیر په یوه ګوښه کې دیوال ته تکیه وهلې وه. هغه هم په کرکه او نفرت جیران ته وکتل او بیا یې د خپلو ملګرو په څېر مخ ترې واړاوه. جیران پرتابرای ته مخ راواړوه، ویې ویل: زما خور دلته نسته، هغه چیرې ده؟ پرتابرای یو پهردار ته غږ وکړ او ور ویې پوښتنه یې ترې وکړه: آیا ټولې ښځې په همدې کوټه کې دي او که د سراندیب د ماڼوګانو په کوټه کې هم سته؟ پهردار وویل: نه صاحب، ټولې ښځې همدلته دي. جیران ورخطا سو. په ګوډه ماته عربي زبیر ته وویل: زبیره، ما ته په داسې نظر مه ګوره، زه بې ګناه یم، تا ته معلومه ده چې زما خور چیرې ده. زبیر له خولې ناڅاپه د زمري غرهار ته ورته غږ اوچت سو: ته زما له تصور نه زیات ذلیل وختې. ته په دروغو حقیقت نشي پټولی، خو په یاد لره که د ناهید یو ویښته ضایع سو نو د ځمکې پر سر به داسې ګوښه پیدا نه کړی سې چې زموږ له بدل نه پناه درکړي. د ناهید د تښتولو لپاره دې خپله خور په کښتۍ کې پرېښوده. ستا تدبیر کامیاب و. تا خپل دغه ملګری د کوربه په نامه موږ ته راواستو او په بله لاره دې کښتۍ حمله وکړه. ناهید او خپله خور دې بوتلل. خو که په جنګ کې دا ستاسې لاره وي نو پوه سه چې ستاسې د راجا ورځ ګرځېدلې ده. پرتابرای ناڅاپه د سپاهي له لاس متروکه واخیسته او زبیر یې په مخ وواهه. هغه د دوهم ځل لپاره متروکه اوچته کړه چې جیرام ور وړاندې شو او لاس یې ونیو. پرتابرای د لاس خلاصولو هڅه وکړه. ویې ویل: ته د راجا سپکاوی زغملی سې، زه یې نسم زغملی. جیرام وویل: زه د وروستي ځل لپاره درنه پوښتنه کوم چې زما خور او هغه عربه نجلۍ دې چېرته پټ کړي دي؟ دې پوښتنې د پرتابرای غوسه سړه کړه او له لږ سوچ وروسته یې وویل: آیا دا امکان نه لري چې زموږ د حملې نه وړاندې یې هغه د کسات په جذبه وژلې او له کښتۍ نه غورځولي وي؟ جیرام وویل: دغه خلک په دښمنۍ کې له شرافت نه قدم وړاندې نه ږدي.
زما له خور سره یوازې د عربي نجلۍ ورکېدل د دې معنا لري چې په دغه دسیسه کې ستا غوندې د پس سړي لاس دی. زبیر بیا جیران ته وویل ته په دې خبرو ما نسې تېرېستلی. ناهید، خالد او ستا خور په یوه وخت کې له کښتۍ نه بېدرکه سوي دي او هغوی اوس ستا په بندیخانه کې دي. زما له تا نه د څه نیکۍ تمه نسته، خو دومره غواړو چې موږ د راجا په مخ کې حاضر کړې او تر څو چې زموږ پرېکړه نه وي سوي ناهید او خالد له موږ سره یوازې پرېږدئ. پرتابرای ټکان وخوړ، ویې زه اوس وپوهېدم جیرانه، که له کښتۍ نه د ښځو نه علاوه څوک نارینه هم ورک سوي وي نو معامله صافه ده. تېره شپه یوه سرکاري کښتۍ هم ورکه سوې ده، خو هغوی ډېر لرې نسي تښتېدی. ته راځه. پرتابرای او جیران له بندیخانې نه ووتل، آسونه سپاره سول او په ځغاسته بندر ته ورسېدل. هلته پهردارانو ماښام د یوې کښتۍ د ورکېدو خبره تایید کړه او د مایا په باب د جیران اندېښنه زیاته شوه. پرتابرای څو کښتۍ یوې او بلې خواته د لټون لپاره واستولې او جیران ته یې ډاډ ورکړ چې هغوی ډېر لرې نسي تلای. جیران بیا له پرتاب سره بېرته ښار ته راغی. تر غرمې چې د مایا د موندلو خبر وانه ورېد نو بېتابه سو او بندر ته یې د تګ اراده وکړه، خو د پرتابرای استازی راغی او هغه یې محل ته ور وغوښت. د پرتابرای د ماڼۍ په بڼ کې زبیر او علي د ناریالو په ونو پورې تړلي وو. پرتابرای د هغه څو سپاهیان او دوه تنه جلادان ورته درېدلي وو. د علي او زبیر سرونه ښکته وو، په لوڅ بدن یې د متروکو تغمې وې او داسې ښکارېدل چې هغوی یې ډېر زیات وهلي وو. یو سپاهي د جیران د راتګ خبر ورکړ او پرتاب جلادانو ته د متروکو د وهلو اشاره وکړه. زبیر د یو غره په څېر ولاړ و، د علي حوصلې ځواب ورکړی و او د متروکو له هر ګزار سره یې تر خوله چغه وته. جیران چې د باغ په درشل پښه کېښوده، د علي چغه یې واورېده، ورمنډه یې کړه او یو پر بل پسې یې دواړه جلادان لرې ډیګه کړل. پرتابرای ته یې وکتل، ویل دا ظلم دی، ګناه ده، تا له ما سره وعده کړې وه چې د دوی فیصله به راجا کوي. پرتابرای علي ته اشاره وکړه، ویل دغه هلک سپاهیانو په ښار کې موندلی، معلومیږي چې ستا د خور معلومات ورسره شته، ځکه هغه هم له کښتۍ نه ورک سوی و. د ده نور ملګري هم د ښار په شاوخوا کې چېرته غلي دي. جیران ور وړاندې سو، له علي نه یې پوښتنه وکړه ته چېرته وې؟ زما خور چېرته ده؟ علي په وجه سر اوچت کړ، هغه ته یې وکتل او بیا یې سر ځوړند سو. جیران ورته وویل که تا ته د مایا دیوي څه درک معلوم وي ما ته ووایه، زه ستا د خوشي کولو هڅه کوم. علي بیا سر اوچت کړ او ویل ما ته معلومات نسته، زه رښتیا ووایم، زه نه یم خبر. زه له کښتۍ نه د کوزېدو په وخت کې په هغوی پسې وګرځېدم خو ومې نه لیدل، خدای خبر دی هغوی څه سوه. جیران وپوښتل ښار ته څه ډول راغلې؟ زه له کښتۍ نه راکوز سوم او د سمندر په څنډه کې په یوه کښتۍ کې پټ سوم. نن ښار ته راغلم، سپاهیانو ونیولم او دلته یې راوستم. تاسې ټول ظالمان یې، ما تاسې سره څه قصور کړی دی؟ جیران زبیر ته وکتل، خو د حیرانۍ، غوسې، پښیمانۍ او افسوس ګډو احساساتو پرې یرغل راوړ او هغه ته یې هېڅ ونسو ویلی. د هغه سترګې څو ځلې اوچتې سوې خو بېرته به ښکته سوې، شونډې یې ورپېدې او بیا سر ونښتې. بیا یې پرتاب ته وکتل او ویې ویل دوی پرېږده، زما پر دوی هېڅ شک نسته. پرتابرای وویل زه دوی چېرته پرېښودلی شم؟ که ستا خور په کښتۍ کې وه نو ضرور به دوی ته معلومه وي چې څه شوه. ته تر اوسه ما مجرم بولي او زه د دوی په اعتراف ځان له دې جرم نه خلاصول غواړم. اوس به یا دوی په دې اعتراف کوي چې ستا خور یې د حملې په وخت کې وژلې او مړه کړې ده، او یا به ته اعتراف کوي چې خور دې نه وه او هسې دې زما د ویرولو لپاره یوه پلمه پیدا کړې وه. پرتابرای بیا جلادانو ته حکم وکړ او هغوی په زبیر او علي د متروکو ګوزارونه پیل کړل. جیران چغې کړې ودرېږئ ودرېږئ، دا بې ګناه دي، دا ظلم دی، هغوی پرېږدئ. خو دا ټولې چغې بې اثره وې. جیران ور وړاندې سو، یو جلاد یې په خوله په سوک وواهه خو د پرتابرای په اشاره څو سپاهیانو راونیو او شاته یې کش کړ. جیران له سپاهیانو نه د ځان خلاصولو هڅه وکړه. علي اوس د چغو پر ځای نیم بېهوشه سوی و او ورو ورو یې زګیروي کول. زبیر د هرې متروکې له وارو سره یو ځل جیران ته کتل او بیا به یې سترګې پټې کړې. بالاخره د علي د زګیرویو غږ چپ سو او د سترګو غړولو او سر اوچتولو توان د زبیر هم تمام سو. پرتابرای یو سپاهي ته ویل چې سره سوې اوسپنه راوړه. جیران بیا چغه کړه پرتابه ته ظالم یې، رذیل یې، ما ته چې کومه سزا راکوې رایه کړه خو هغوی ته څه مه وایه. پرتابرای وغورېد او ویې ویل ما ته ستا د کنځلو پروا نسته، ستا فیصله ما راجا ته پرېښې، خو اوس د دوی ژوند زما په لاس کې دی. زه به د دوی سترګې باسم، د دوی غوښې به وشکوم. دا ممکنه نه ده چې دوی ژوندي وي او ته راجا ته ولاړ سې او د خپلې خور د ورکېدو پړه زما په اوږو واچوې. که ستا خور له کښتۍ نه ورکه سوې ده نو زه به یې خامخا درک لګوم. د دې لپاره که ماته د هغو ټولو ښځو او ماشومانو سره د دغسې چلند ضرورت سي درېغه نه کوم. سپاهي د سرې اوسپنې سیخ پرتاب ته ورکړ او هغه د زبیر په لور ورنږدې سو. جیران په زوره وویل نه ودرېږه، زما خور په کښتۍ کې نه وه، زه یوازې راغلی یم، ما یوازې د دوی ژوند بچ کول غوښتل. پرتابرای ځواب ورکړ زه به څه ډول ډاډه سم چې ته د راجا په مخ کې زما پر خلاف دا دعوه ونه کړې او هغه زما پر خلاف ونه لمسوي. جیران وویل زه وعده کوم پرتابه، د یو راجپوت وعده، خو ما اعتبار وکړه. پرتاب وویل ته به دا شاهدي هم ووایې چې له کښتۍ نه هېڅ یوه ښځه نه ده ورکه سوې. جیران وویل که ته دوی خوشې کړې نو زه دې وعدې ته هم تیار یم.
پرتاب وویل د دوی پرېښودل او نه پرېښودل د راجا کار دی. زه یوازې دا وعده در کوم چې نور به دوی ته څه زحمت نه ورکوم. ته به د راجا په وړاندې دا اقرار کوې چې د دوی د پرېښودلو هڅه دې کوله او ما ته دې په کښتۍ کې د خور د موجودیت پلمه وکړه. جیرام په ماته خوړلې لهجه وویل زه دا وعده هم کوم. پرتاب د اوسپنې سیخ لرې وغورځاو او ویې ویل زه دې هسې پریشان کړم.